د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو غږیز پیغام طالبانو ته رالیږلی دی او طالبانو ته یې ویلي داسې کوم کارونه چې تاسو کوئ د افغانستان ته هیڅکله هم ثبات نشي راوستلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه یې د غږیز په وینا خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، یوازې په غږیزه توګه خپره شوه. ویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې وویل جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي کېدی، بلعکس په 40 کلونو کې موږ له دې امله د افغانستان د وروستي پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او یو بل منل دي. محمد اشرف غني ویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. دغه راز یې په افغانستان کې د جبهه مقاومت یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. ښاغلي غني په تورخم کې او سپین بولدک کې له افغانانو سره کېدونکي ناوړه چلند غندلی دی. غني د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې او ویل ټول بین المللي تجربو ښودلې ده چې د یو نجلۍ تعلیم 5 نسلونه بدلولی شي. هغه پر دې خواشینۍ وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغه پیسو چې هره ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادریږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله پامان، تر بیا خیر چارې.